اوس سوال دې ورور دا کړی چې په ولاړه باندې میچازي کول جایز دي او که نه. دا مسله ما د ځان له چې کوم زموږ د حدیثونو درسونه یې د طهارت مسلو کې ما تفصیلا بیانه کړی، خو دلته سوال راغلی. دا خبره مشهوره شوې ده زموږ په علاقو کې چې دا د یهودو نصاراو کار دی په ولاړه میچازي کول. بس یعنې صرف دې پورې خبره شوې ده چې دا د یهودو نصاراو کار دی او دا د شریعت خلاف دی او دا زموږ په مذهب کې نشته. چې راشو صحیح مسلې ته چې دا مسله وګورو صحیح چې دا څنګه ده او څنګه نه ده. خلاصه د مسلې دا ده چې په ولاړه میچازي کول د کې څه ګناه نشته، خو د هغې دپاره دوه شرطونه دي. اولنی شرط دا دی چې عورت ښکاره نه شي. دویم شرط دا دی چې د میچازو دارې هغه په جسم ونه لګي. بس د دوه شرطونه دي. یو سړی به ماته وایي چې ته د کوم ځای نه دا خبره کوې؟ دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی. حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه وایي ان النبي صلی الله علیه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو قوم ډیران له راغی او په ولاړی اودس یې وکړو. بس دې مقابله کې یو بل حدیث پیش کوي. عائشه رضی الله عنها وایي چې چا راته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ولاړه اودس ماتی کړې ده دروغجن دی او هغه حدیث هم صحیح دی. نو اوس به دې سره څه کوو؟ دلته حذیفه رضی الله عنه وایي داسې شوي دي، عایشه وایي نه داسې چېرته نه دي شوي. جواب د هغې دا دی چې عایشه رضی الله عنها دننه د کور حالات بیانوي چې رسول الله وسلم کور کې دننه چېرته په ولاړه اودس ماتی نه دی کړی. حذیفه رضی الله عنه د بهر خبره کوي او د رسول الله وسلم سره بهر پاتې شوی دی. اگر که اکثر حالات د رسول الله وسلم دغه چې په ناسته به اودس ماته کېدو، کله نا کله نادرا چېرته په ولاړه یې کړي دي. پر دغه دوه شرطونه دي. موږ هم دا وایو چې په ناسته باندې اودس ماته کول داسې دي غوره دي او په ولاړه جایز دي. څو شرطونه دي؟ کم کم؟ چې عورت ښکاره نه شي، دارې ونه شي. چې کله دا دوه شرطونه برابر وي بیا په ولاړه اودس ماتی کول جایز دي. اوس دې ته د یهودو نصاراو کار ویل یعنې دا بې احتیاطي ده په خبرو. که یو عالم ویم داسې چې یاره زه یې نه منم روا، نو هغه دې داسې ووایي چې یاره ما سره پلانې دلیل دی ما ته روا نه ښکاري. خو په دې باندې خبره ختمول چې دا د انګریزانو کار دی، دا چا وایي چې د انګریزانو کار دی. او که بالفرض انګریزان یو کار کوي او زموږ په شریعت کې کاري، نو موږ به څه وایو چې دا د انګریزانو کار دی ځکه موږ نه کوو. انګریزان بیا د مسلمانانو په شان کوي څه؟ هغوی عورت خیال نه ساتي، د طهارت خیال نه ساتي چې کوم ځای کې دا کار وکړو او د زناورو په شان ژوند تېروي. موږ خبره شرعي بیانوو. شرعي مسایلو کې سړی د جذباتو نه کار نه اخلي. یاره دا خو د انګریزانو طریقه ده او سړی پې سپک ښکاري او سړی پې سپور ښکاري. دا خبرې ځان سره جیب کې کېدي چې کله د شریعت مسله بیانېږي هلته به سوچ سمج سره خبره کوي. شریعت کې گنجائش دی یو کار شتي، ما ورته په دې نشو رد کولی چې یاره زما عقل یې نه مني یا د انګریزانو کار دی. که ما د ډېرو مولیانو نه دا خبره اورېدلې وایي دا د انګریزانو کار دی، بعض وایي دا د زناورو کار دی. خو نو دې حدیث مې څه جواب کوو؟ دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. اگر که دا ما راته ووایي چې په ناسته اودس ماتی کول دا ډېر غوره دي، دا د رسول الله وسلم اکثر طریقه وه. خو که یو سړی کله نه کله په ولاړه اودس ماتی وکړي دې کې څه حرج نشته. او خصوصا چې کله ضرورت وي بیا خو بلکل سړی څه نشي ویلی. ضرورت څنګه لکه په خپو یې دړلی، په زنګنانو دړلی، کېناستی نه شي، بیا پکې هېڅ حرج نشته.